السلام علیکم. بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه موږ کولی شو د ګوګل کلاس روم څخه پی ډي اف فایل، ورډ فایل او یا هم پاور پوینټ فایل را ډاونلوډ کړو. نوری به شئ، لومړی به کلاس روم را خلاص کړئ، خپل کلاس ته به لاړ شئ. کلاس نه وروسته هغه فایل چې تاسو غواړئ را ډاونلوډ یې کړئ. مثلا زه غواړم چې دغه پی ډي اف فایل ده، دا زه را ډاونلوډ کړم. نوری به شئ، دا فایل به را اوپن کړئ. چې کله فایل را اوپن شو نو دلته وګورئ تاسو دا د ویکتور علامه چې کومه تاسو ته ښکاري دا به تاسو کېکاږئ، او د هغې نه وروسته دا فایل چې دا موږ ته په زموږ په ګوګل ډرایو کې را اوپن کېږي. هغې نه وروسته دغه درې سر په سر ټکي چې تاسو ګورئ دې ته اپشن هم موږ ویلی شو. نو اپشن بټن به کېکاږئ، ری به شئ دلته، دا مینو به بره ویسئ. دلته وګورئ ډاونلوډ، دا ډاونلوډ چې کله تاسو کېکاږئ نو اتوماتیک ډول باندې به دلته ستاسو ډاونلوډ شروع شي. نو مننه کومه، هیله لرم چې یو څه مو ترې حاصل کړي وي.